السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو حاضرینو، ډیر خوشاله یو چې آزاد اسلامی افغانستان کې بیا د داسې یو مجلس شاهدان یو چې په دې کې مستعد ځوانان هغوی ته د کار فرصتونه برابرېږي او مستعدو ځوانانو ته د لوړو زده کړو فرصتونه برابرېږي. په دنیا کې که ترقی او کمال راځي، که په هر جهت کې وي، دا اله راځي چې مستعد اشخاص، قابل اشخاص، مناسب اشخاص مناسب و ځایونو ته معرفي شي. دا الهي حکم هم دی او د دنیا عقلا په دې باندې هم متفق دي. په دنیا کې څومره مترقي هیوادونه دي، که هغوی ترقي کړې ده، هم وجه دا ده چې هغوی د مستعدو اشخاصو د استعداد نه استفاده کړې ده او مهمو ځایونو ته با استعداده شخصیتونه معرفي کړي دي او د ځوانانو د استعدادونو نه مثبت استفاده دا کړي. الحمدلله د کوم وخت نه چې اسلامي امارت حاکم شوی دی په افغانستان کې، کوشش یې دا دی چې د خپل ولس بچو ته او ځوانانو ته څنګه د زده کړو ښې زمینې برابرې کړي او څنګه د کار ښې زمینې برابرې کړي. په دې سلسله کې د ازموینو ملي ادارې د وړاندې په نسبت باندې ځوانانو ته الحمدلله ډېر سهولتونه برابر کړي. تقریبا 40 پورې موږ لوی امتحانونه اغوښتي. د کانکور د ازموینه ډېره لوی ازموینه وه او سږکال چې کومه ازموینه واغوښتل شوه، نو تاسې به په دې باندې پوه یاستئ چې د افغانستان په تاریخ کې دومره مطمئنه ازموینه دا نه ده اغوښتل شوې. څومره ځوانان چې کامیاب شوي دي، په هغه کې یو هم بهر نه دی پاتې شوی دی، ټول پوهنتونونو ته دا معرفي شوي دي او د وړاندې په نسبت باندې په ازموینه کې ډېر سهولتونه ورته برابر شوي دي چې کوم مشکلات په پوښتنو کې وو، هغه مشکلات ختم شوي دي. د وخت چې کم کمی و، هغه مشکل ختم شوی دی. وړاندې 2 ساعته ټیم به او اوس 4 ساعته ټیم د ځوانانو لپاره ورکړل شوی دی. نن تاسو د دې شاهدان استئ چې الحمدلله بیا یو پروګرام دی او یوازې دلته نه، د افغانستان په 4 زونونو کې دا پروګرام دی چې څنګه ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. که هغه ځوانان چې د ورځې مصروف وي، نو شپې د فرصت نه استفاده وکړو، لوړې زده کړې دا وکړو. همدارنګې هغه ځوانان چې هغوی زده کړې کړي دي په مختلفو برخو کې، د هغوی د استعدادونو نه څنګه استفاده وشي او د ملک په آبادولو کې څنګه یو مثبت قدم دا پورته شي. د افغانستان خلق باهمته خلق دی، زحمتکشه خلق دی. امید دی چې په لږ وخت کې به همدغه ځوانان افغانستان دا آباد کړي. تاسو وګورئ چې په دغه 2 کاله کې څومره پرمختګ وشو. الحمدلله د اقتصاد په میدان کې، په نورو میدانونو کې دومره پرمختګ په دې 6 کاله کې دا هم نه وشوی. دا د دې دلیل دی چې د افغانستان اسلامي امارت دې ته متعهد دی چې د غوران افغانستان دا آبادي. همدارنګې دغه ځوانان متعهد دي چې دغه خپل وطن دا آبادي، تر څو چې د افغانستان دغه ځوانان په خپل باندې دا وطن آباد نه کړي، موږ ته نور خلق نه آبادي. تاسو ولیدئ چې د ملک ته روسان راغله، 14 کاله په دې ملک کې تیر کړه، ورانې کړه، جوړې نه کړه. دغه 20 کاله امریکا او د هغې متحدینو په دې ملک کې وخت تیر کړه، ورانې کړه، د عمل خو جوړې نه کړه. دغه ملک جوړې نه د افغانان به جوړې او بیا افغانان الحمدلله همتناک دي، زحمتکشه خلق دي، با استعداده خلق دي. تاسو وګورئ چې کم استعداد افغانان لري، دا استعداد بل قوم نه لري، د بل قوم ځوانان نه لري. په دغه سختو شرایطو کې چې افغانستان کې جنگونه وو، زموږ مشاهده ده چې هر پوهنتون ته به موږ لاړو، با استعداده ځوان، با استعداده استاد دا په افغانۍ وو.
دا چې په دې ملک باندې جنگونه او حالات برابر نه وو هغه بیا له خبره وه چې دغه ځوانانو ته حالات برابر وي فرصت وي وسایل ولا په لاس باندې ورکړل شي دغه ځوانان بیا ډېر همتناک دي انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دغه افغانستان آباد نو په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې نن الحمدلله 2 پروګرامونه دي شبانه پروګرام دی چې دی کې به ځوانانو ته د زده کړو فرصت برابر شي همدارنګه د نفت او غاز شرکت لخوا نه چې کوم پروګرام جوړ شوی دی چې هغه ځوانان جذب کړي چې هغه با استعداده ځوانان وي او د اهلیت په اساس باندې کار او ته وسپارل شي او دوی د وطن په آبادولو کې خپل زحمت وباسي کوشش وکړي نو امید کوم چې دغه ځوانان به فکرمن شي د افغانستان آبادولو ته او چې دغه ځوانان فکرمن شي افغانستان ان شاء الله آبادیږي تاسو ته معلومه ده چې کله په جاپان باندې اټم استعمال شو دوباره د جاپان آبادولو ته یو ځوان فکرمن شو دغه یو ځوان فکر نتیجه دار وته چې نن تاسو وګورئ چې جاپان د دنیا په ملکونو کې څومره مترقي هیواد دی نو کدا چې څنګه دغه ناځوانان دي ته پر عزم شي او فکرمن شي چې دغه وران افغانستان دا ویجاړ افغانستان چې څلور کاله په دې ملک باندې جنگونه تیر شو دغه افغانستان موږ په خپل باندې آبادو خود کفا به ګرځو د نور ملکونو سره به همسیال ګرځو ان شاء الله هغه وخت لري نه دی چې دغه هیواد لکه څنګه چې په جهادي میدان کې مرکزیت لري او جهادي تصور ټول دنیا ته د دې خاور نه دا خور شوی دی نو دا رنګي په علمي میدان کې هم دغه ملک مرکزیت ولري او هم دا رنګي په د ترقۍ په دنیا کې به هم دغه ملک د نور هیوادونو نه کم نه وي دا وی سره به همسیال وي او په خپل د خپل ضرورتو لپاره به خود کفاوي نو امید کو چې دغه ځوانان په امتحان کې پوره همت وکړه تاسو ته سہولتونه برابر شوي دي د وخت کم نه څه 4 ساعته ټیم دی ډېر په تسلی باندې خپل پارچې د حل کړي په تسلی باندې په اطمینان باندې او چې کله تاسو پښتنې حل کړئ نو تاسو ته معلومه ده چې کم ترتیب د ازموینې ملي ادارې له خوا جوړ شوی دی او کم سیستمونه کار کوي نو هغه کې انتهایی زیات شفافیت دی په هغه کې د انسان سره دخل نه وي چې په کومه طریقه باندې تا پښتنې جواب کړي د هغې نتیجه به ستا په لاس باندې درځي په هغې کې څوک ګوتې نه شي والی او نه د هغې څه امکانات شته نو دغه طریقه انتهایی زیاته شفافه ده او شفافیت هغه هیوادوالو ته معلوم دی هغې کې د انسان څه دخل نه وي کې یو انسان وغواړي چې د یو چا نمرې زیاتې کړه یا کمې کړه هغه نه شي کېدی نو ډېر په تسلی او اطمینان سره تاسو خپلې پارچې د حل کړئ زه تاسو ته اطمینان درکوم دغه پروسه انتهایی زیاته شفافه ده او دې کې به څه مشکل چې کوم دی نو دا نه وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین